السلام علیکم ملګرو، تاسو ګورئ النخیل مارکیټینګ او زه یم احمد زبیر. نن سبا په اسلام آباد مارکیټ کې ډېر هلچل دی او ډېر ګرمه ګرمي ده. د دې شاته چې کوم هغه دی هغه چودھری مجید دی. چودھری مجید صاحب دا اوس کې د نوې سوسایټي اناونسمنټ وکړو چې په اسلام آباد کې به دی یو نوې سوسایټي جوړوي. نو چودھری مجید صاحب د اسلام آباد د ریل اسټیټ یو ډېر غټ نوم دی او موږ چې اوس د دې مخته چې موږ د نوي پروجیکټ په باره کې زه تاسو ته معلومات درکم. اول به موږ زه د چې پخواني کم پروجیکټس کړي نو د هغه به زه تاته ډیټیل درکم چې آیا کم خلکو چې وختي د په کم پروجیکټس کې انویسټمنټ کړي هغو څه فایدې اخیستې دي، که د ژوند د واقعي یا که دوی د انویسټمنټ په واقعي چې دوی ګټې کړي. نو چې اول راواخې د چودھری مجید صاحب اول پروجیکټ چې و هغه د فیصل ټاون چې دی په 2014 کې لانچ کړي. نو هلته چې کم پلاټ دی اخیستی و په 18 لکه، هغه اوس په 1.5 کروڑ دی او هغه فیصل ټاون کې اوس هغه 100% د ژوند لپاره ریډي دی، جوړ دی. هلته ژوند کیږي، هلته سکولان دي، په هغه کې اورورا هاسپیټلز دي، په هغه کې پارکونه دي، په هغه کې د عام سیویلین یې ونیسي، د آرمي کم خلک دي، بیروکریټس دي، هغه اوسي او نو هلته یو کمپلیټ ژوند دی، هلته یو سټینډرډ دی چې کوم ملګرو م لیدلی نو هغو ته زیاته معلومه ده او تاسې څنګه چې دا ویډیو کې وینئ نو یو ښایسته سوسایټي ده، یو ښایسته ژوند دی چې ده ورکړی دی په فیصل ټاون کې. چې دغه رقم موږ راواخو د یو بله سوسایټي د فیصل هیلز ملګرو د لانچ کوي په 2017 کې. نو هلته چې د کم پلاټ قیمت و هغه و په د 15 مرلې 20 لکه روپۍ، نو اوس هغه تقریبا تر 18 لکه ونیسي، تر 80 لکه پورې خرڅېږي په کیش باندې. نو تاسې اندازه وکړئ چې دا رقم د په سوسایټي کې خلکو ګټې وکړې او خلکو ریټونه زیات شو. بس نو دا دونه جمپ دی د په سوسایټي کې د پلاټس قیمتو او ته سوچ وکړئ چې کمرشل به په کم سټینډرډ وي، کمرشل به چیرې رسېدلی. نو د دې څه اندازه تاسې واخلئ چې دا سړی په خپل کار کې څونه کمیټمنټ دی، په خپل کار څونه په ښه طریقه کوي او کوشش یې دا وي چې خلکو ته کم ځایونه یې کم پلاټونه یې هغه د وخته مخته دوی ته ډیلیور کړي او دوی ته یې ورکړي. نو دغه وجه ده چې خلک چې کوم هم د دوی په سوسایټي کې ځایونه اخیستي هغه نن په فایده کې دي، که کمرشل دی، که ریزیډنشل دی او که دغه رقم د برینډ دپاره دي. نو دوی چې کم خلک دي هغه اوس دوی سره ډېرې فایدې اخیستې دي. نو اوس په ملګرو موږ راسو د نوي سوسایټي په باره کې. دا سوسایټي چې دی جوړوي د چې کم کار د نورو سوسایټیانو څخه مختلفه دی هغه دا دی چې دی چې کله یو سوسایټي لانچوي اولا ځکه دی د وخته مخته ورته واخلي، یعنې هغه ځکه دا رقم دی نه کوي چې هغه ځکه یې ورې لیږ واخلي او لیږ بیا بیانیې ورکړي هغه وکړي چې څه وخت لانچ کړي، یا دی اول سره دا ګردن ځکه چې دا د کمپنۍ په نامه یې کې وایخي ګرده. بیا د هغه بعده د NOC پروسیجر هر شی ورته کمپلیټ کړي. د دې بعده دی څه وکړي، د دې بعده چې دی لانچ کړي، د لانچېدا بعده بل کار دا ښه دی چې دی لانچ کړي هغه سره دی بالکل د افتدا ورکړي، د مسجد افتدا ورکړي، دی د مین ګیټ افتدا ورکړي، دغسې د مین آفیس افتدا ورسره ورکړي. نو اوس چې د چې کم د نوې سوسایټي کې پلاټونه ایښي دي هغه ایښي دي په هغه کې 15 مرلې دی، 2 مرلې دی، 10 مرلې دی او یو کنال دی. دا به دی داسې کوي چې په دغه کې دی به د دې اناونسمنټ کوي، دی به په 2 کاله کې ټوټل له خیره دی به ډیولپمنټ ټایم 2 کاله ورته ایښی دی چې په 2 کاله کې به دی روډونه د خیره ورته پخوي، دغه رقم بجلي ګیس دی ټول انډرګراونډ دی، څنګه چې د په نورو سوسایټیانو کې به تاسې لیدلی چې د هر کار مطلب سوسایټیانې ډېرې صفا دي، که ته د سکیورټي وایز راواخلې، که ته د بجلي او د سیسټم د ډیولپمنټ د هغه څه راواخلې. نو دا رقم دا به بجلی هر شی به انډرګراونډ دی. د کم کمرشل چې دی هغه کمرشل به ټول بالکل کورنر کمرشل هغه به کورنر کمرشل. نو دغه رقم ریزیډنشل به داسې چې دی دا د عام ولس چې عام ولس کم انسان چې مطلب دونه وس لري چې ځان ته یو ګزارۍ پلاټ واخلي، د هغه دپاره دی چې کم د انویسټمنټ د انسټالمنټ پروسیجر دی هغه پیمنټ پلان دی هغه دی 4 کاله ایښی دی چې هر ملګری چې هغه لیږ وسم لري هغه ډېر په اساني سره دا پلاټ واخلي، د لید ځان تکشي دی او آهسته آهسته انسټالمنټ یې ورکوي او په 4 کاله کې د خیره دی به دوی ته هر شی څه وخت دا ټول قیمت ورکړي نو دی به دوی ته بیا رجسټري انتقال هر شی سره ورکړي.
نو د ډیولپمنٹ دی تاته د انسټالمنٹ ټیم ملګرو 4 کاله شي دی خو څو وخت چې لخر ډیلیورنس دی دا په 2 کاله ورته شي دی نو په 2 کاله کې به دی لخر څنګه چې ما درته ول چې څنګه سوسایټي لانچ شي دی به تاته د اول افتتاح خو کیږي د مسجد سم مسجد او سره ساید افیس او سره گیټونه دا به ډایرکټ چې څنګه د سوسایټي لانچ ک په 2 هفتو کې 3 هفتو کې یا په 1 هفته کې و سوسایټي سره لانچ شي نو دی به ډایرکټ دغه شان ور لانچ شي نو دا ستاسي اندازه وخت سي چې د کار سونه معیاري دی او د سر چې کم خلکو انویسټمنټ کړی دی هغه سونه فائدہ کړي په دې باندې دا مارکیټ چې دی دا ورته منتظر دی دا مارکیټ خلک ورته منتظر دي او هام انویسټر ورته منتظر دی دا صرف یا دلته ډیلران نه دي ورته منتظر هام انویسټر ډیر ورته خوشاله دی ولی هغه د کار سره ډیر خوشاله دی د مخته خلکو ته خپل کار وشولې دی که هغه د فیصل ټاون په شکل کې دی که د فیصل هیلز په شکل دی که د هغه د B17 په شکل کې دغه رقم نور سوسایټیان هم دي د دې اندازه چې خلک الته صرف هغه سوسایټیانو ته ورسي دی ته اندازه کیږي چې دا سړی څنګه کار کړی دی دا سړی په خپل خبره ولاړ دی او دا چې کم کار کوي هغه دا رقم کار بیا بل څوک په مارکیټ کې نه کوي ولی خلکو ته ګټې ورکړي څنګه چې ما تاسو د دروځ چول خلکو ته تقریبا د 290 تر 300% پورې د دې په پراپرټي کې په هغه کې فرق راغلی دی ګټې کړي دي نو دغه رقم کمرشل هم دغه سي ګټي کمرشل بیا ډبل پسې کړي نو داسې خلکو ته د ډېرې فایدې ورکړي دي نو په دې باندې دا کم چې نوی پروجیکټ دی دا لخیره را روان دی نو ان شاء الله په د نږدې وخت کې په هفته 2 هفته یا 3 هفته کې به د دې اناونسمنټ وسي د دې لوکیشن به اناونس د خیره به ان شاء الله موږ لوکیشن ته ورسو زه به د لوکیشن ویډیو هم ستاسو سره شیر کوم د اوس په د دې ویډیو په اخر کې به تاسو ان شاء الله د چودري مجید به خپل خبري واوري چې دای په د نیو پروجیکټ په باره کې سوای او سره چې کوم ملګري زموږ خو اوس رجسټریشن کوو د دې پروجیکټ دپاره کوم ملګري چې غواړي په دې پروجیکټ کې زموږ سره رهنمایي واخلي موږ سره ځان دې رجسټر کړي او د خیر انشاءالله موږ به کوشش کوو چې دوی ته ښه سرویس ورکړو هغه سرویس به انشاءالله دوی ته په یو ښه پلاټ کې هغه کیږي بدلیږي په یو ښه لوکیشن کې به بدلیږي او انشاءالله دا به دوی ته مخته ډېره ګټه وکړي نو زموږ ته انشاءالله دغه رقم به موږ ستاسو سره اپډیټ درکوو په دې هکله د نیو سوسایټي د فیصل ټاون چې دا نوې سوسایټي جوړیږي نو ان شاء الله زموږ سره ګډ اوسئ او زموږ به ان شاء الله په ګډه کار سره کوو له خیره او زموږ دا نمبر دی زموږ سره رابطه کولی شئ بیا زموږ سره ځان رجسټر کولی شئ او د اسلام آباد کې د پروپرټي په هکله زموږ سره انفارمیشن اخیستی معلومات اخیستی شئ زه یم زبیر ان شاء الله زموږ فیسبوک پیج دی یوټیوب چینل دی هغه لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ او ان شاء الله ستاسو ته به دغسې ښایسته او نوي د انویسټمنټ په هکله ښه معلومات به درکوو له خیره ډېره مننه کور ودان जो प्रोजेक्ट होगा इसमें 40 फुट से लेकर 270 फुट चौड़ी रोडें होंगी। ठीक है। इसकी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अंडरग्राउंड होगा जिसमें सीवर, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, ऑप्टिकल फाइबर, गैस और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है। स्टेट ऑफ द लैंड इसमें हार्ड लैंडस्केपिंग और सॉफ्ट लैंडस्केपिंग होगी। एक प्रोजेक्ट कहने को ये आम मिडिल क्लास का या गरीब लोगों का प्रोजेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उसकी कास्ट हम उस रेंज में रख रहे हैं कि इसमें हर आदमी जो है वो प्लॉट खरीद सके।